شکر دی مصیبت نه الله ساتلی موږ خو دې مولانو له خوا الله تعالی ښځې همداسې ډولۍ ورکړي که نه اوس جایز نه دي که نه چې تاسو مې تصویر ښودلی زه دلته په یوه اداره کې پرنسپل وم زما سره ښځې استادانې وې نو زه خو چیک اینډ بیلنس کوم زما 369 منټونه زه لیټ وم هغه ما د خپل میاشتې د تنخوا نه هم کټ کړي پېښور نه هغو لیډینګ کوو دلته یوه اداره وه نوم یې نه علم یو جنۍ پکې ویلي و چې دا مونږ ته لیفټ راکوي څه هلکه ما یې خدای بنده مفتي محسن محمود او دې تورو کوچرو ته دې بېلما د جنکو ته لیفټ څه شی نو ما کور والا ته رنګ وکړو مې پورې راشه دې ادارې ته چای مې ورسره راوړه چې هغه څنګه راوړو نو مې ورې چې ټولې دې ویني چې هغو څنګه ویني نو بیا مې وروسته ویې مې سیوې وایي شیخ زه په خپله خبره ستومان یم د چا چې دومره ښایسته ښځه یې په هغې باندې الزام لګول نه دي پکار څه نو الحمدلله موږ له ډېرې ډولۍ ښځې الله راکړي دا د دیر بابا دعاګانې دي هلکه کوړي ته دورې له ځئ هلته باباجي دا دعا کوي یا الله زما دې شاګردانو له ښه ښکلې ډولۍ چې نه ډېرې چیتې او نه ډېرې لوړې وي نه ډېرې پیړې وي او نه ډېرې نرۍ وي چې سیلۍ وړي نه ډېرې سرې وي نه ډېرې سپینې بلکل چې په پنسل جوړي زما دې شاګردانو ته دغه شان بیبیانې ورکړي یاره د باباجي بزرګ دی تاسو خو لوی ولي دی د الله هغه دعاګانې قبلې شوي د هر ملا ښځه ډېره ښکلې څه نو زموږ به دغه شیزونو پروا نه چې بیا دې موږ چوکره بازۍ نه کوو څه او دلته هر یو 4 او 5 ساتلي جو خامخا به کمنټ کې لیکي ما تاسو ویلي یو بابا دی د هغې 15 یاران دي څه او یو پکې دی هغه په 400 کې ځانه کونډې اچلي وي خو هغو مثه سم چل وکړو چا خبر کړم 2.5 لک روپۍ تې والي مې اوس هم ترې کمې والي دي داسې چوکره بازان مې ډېر خوښي داسې چوکره بازان زنده‌باد داسې چوکره بازان زنده‌باد زه له زنده‌باد باندې جومات کې وایم چې داسې لوټ کوي دا د نه سړي زامن بې غیرته